السلام علیکم دوستانو. تېره شپه راشد خان د سویلي افریقا په لیګ کې ډېره بده لوبه ترسره کړه. د ده لپاره ډېره بده ورځ وه چې لوبه یې هم وبایلل. تېره شپه د سویلي افریقا لیګ په 12مه لوبه کې د ایم آی کیپټن لوبډلمشر راشد خان په 4 اورونو کې 53 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیست او ماته یې هم وخوړه. په دې لوبه کې مارکو جانسن په راشد خان باندې په 15 توپونو باندې 28 منډې واخیستې. په دغه لوبه کې چې د ایم آی کیپټن او سنرایزر ایسټرن کیپ ترمنځ په کیپټن لوبغالي کې ترسره شوه، سنرایزر د لوبې د پچ تر ګټلو وروسته د توپ اچونې پریکړه وکړه. ایم آی کیپټن لوبډلې په ټاکل شوي 60 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې جوړې کړې چې ګرانت رولوپسن 50 او ریان ریکلیتن 40 تر ټولو زیاتې منډې جوړې کړې. سنرایزر ایسټرن کیپ لوبډلې ته ویندر ماروي او اوټینل بارتمن 2 وکټې واخیستې. ساسندا او ایدن مارکرم 1 وکټ ترلاسه کړه. د 102 منډو هدف سنرایزر ایسټرن کیپ لوبډلې د لوبې په 19.3 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. دغه په زړه پورې لوبه یې په 2 وکټو سره وګټل. د دوی لخوا ټریسټن سټیبس 28 او مارکو جانسن 15 چټکې منډې جوړې کړې. ایم آی کیپټن لوبډلې ته کاګیسو رباډا 3 وکټې واخیستې. سام کرن، راشد خان، جوپرا ارچر 1 وکټ واخیسته او مارکو جانسن د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.